د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د غبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د مالیزیا له سفیر سره په مالیزیا کې د افغان سوداګرو کتل. هیواد ته د توکو په صادراتو کې کیفیت په پام کې نیول کیږي. افغانستان د اقتصادي ودې په لور په 2 اونیو کې 150,000 ټنه خام تیل پلورل کیږي او سعودي عربستان ته د حاجیانو د استولو بشپړېدل. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. مالیزیا کې د افغانستان سفارت وایي چې یو شمېر افغان سوداګرو په دغه هیواد کې له افغان سفیر نقیب الله احمدي سره کتلي. ښاغلي احمدي په یاده کتنې کې ویلي چې اسلامي امارت په پراخه کچه د سوداګرو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې ورځ تر بلې مالي، انتقالاتي او ترانسپورتي چارو کې سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي دغه راز د اسلام په رڼا کې د سوداګرۍ اهمیت او اصولو ته په اشارې سره له ټولو سوداګرو غوښتي چې اسلامي اصول په نظر کې ونیسي او د حلال کاروبار ترڅنګ د هیواد د پرمختګ او اسلامي نظام پیاوړتیا لپاره کار وکړي. له بلې خوا په مالیزیا کې د افغان سوداګرو ټولنې رئیس له سوداګرو څخه غوښتي چې افغانستان ته د اموالو صادرولو پر مهال کیفیت په نظر کې ونیسي او له اسلامي امارت څخه ملاتړ وکړي. تیرو 10 ورځو کې د څه باندې 1.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د آمودریا نفتي حوزې 130,000 ټنه خام نفت په هیواد کې دننه د پروسس په موخه په کورنیو پانګوالو پلورل شوي. ټاکل شوي نن هم 20,000 ټنه خام نفت د ازادي داوطلبۍ له لارې وپلورل شي. دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې افغانستان 2 اونیو کې 150,000 ټنه خام نفت پلوري. او په یو بل خبر کې د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر 13 ورځ بشپړ شو. د یاد وزارت په وینا د حاجیانو د لیږد وروستۍ الوتنه له کندهار ولایت څخه وسوه چې 346 تنه پکې د حج مراسمو ادا کولو په موخه جدي هوایي ډګر ته ولېږدول شول. د یادونې وړ ده چې سږ کال د حج مراسمو ادا کولو لپاره د افغان حاجیانو سهمیه 1,000 کسان وه چې د هیواد له 4 زونونو څخه سعودي عربستان ته د حج لپاره ولېږدول شول. او په پای کې تیره ورځ زرګونه لاریون کوونکي د امریکا له بیلابیلو ښارونو څخه واشنګټن ته راغلي او سپینې ماڼۍ ته څیرمه د فلسطین د ملاتړ شعارونه ورکړي. دغه لاریون کوونکو غزه کې د جګړې په اړه د بایډن د دولت په چلن نیوکه کړې او فلسطین کې د اسرائیلي یرغلګرو د وحشت ژر تر ژره پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.